د یو ښکلي نجلۍ کیسه. یو زوی خپل پلار ته وویل: ما یو نجلۍ لیدلې، غواړم له هغې سره واده وکړم. هغه ډېر ښایسته او زړه وړونکې سترګې لري. پلار وویل: سمه ده زویه، راځه چې غوښتنې ته یې ورشو. نو کله چې د هغه هلک پلار نجلۍ ولیدله، د هغې ستاینه یې وکړه او خپل زوی ته یې وویل: ته د دې لایق نه یې چې له دې نجلۍ سره واده وکړې. هغه یو تجربه لرونکي تن ته ضرورت لري، لکه زما په شان. زوی د پلار له دې خبرو حیران شو او وویل: هغه له ما سره واده کوي، نه له تاسو سره. هغه په خپل منځ کې په جنجال شو ان تر دې چې پریکړه یې وکړه سره تر څو د پولیسو حوزې ته ورشي، تر څو یې ستونزه ورحل کړي. کله چې دوی خپل ټوله قصه د پولیسو مامور ته وکړه، هغه وویل: هغه نجلۍ راولئ چې زه ترې وپوښتم چې د هغه نظر کوم ډول دی. کله چې د پولیسو مامور نجلۍ او د هغې ښایست ولیدل، ویې ویل: تاسو دواړو د دې نجلۍ لیاقت نه لرئ. هغه داسې چاته ضرورت لري چې په ټولنه کې بااعتباره او قدرمن وي. پلار، زوی او د پولیس مامور ترمنځ جنجال شروع شو او پریکړه وشوه چې وزیر ته ورشي تر څو یې ستونزه حل شي. نو همدا و چې لاړل وزیر ته. کله چې وزیر نجلۍ ولیدله، وویل: هغه د دې لیاقت لري چې زما غوندې د یو وزیر سړي سره واده وکړي. د ښار بادشاه له دې لانجې خبر شو او خپل ماموریان ولېږل تر څو هغوی د بادشاه حضور ته حاضر کړي، تر څو یې مشکل حل کړي. خو چې څنګه بادشاه نجلۍ ولیدله، وویل: زه له دې نجلۍ سره واده کوم. 5 واړه ترمنځ تندې خبرې پیل شوې، تر دې چې نجلۍ وویل: زه د حل یو لاره لرمه. زه منډه کوم. هر چا چې زه تر ټولو وړاندې ونیولم، نو واده به له هماغې سره کوم. کله چې نجلۍ په منډه شروع کړ، زوی، پلار، د پولیس مامور، وزیر او بادشاه هم د هغې د نیولو لپاره په منډو شو، چې ناڅاپه 5 واړه په یو ژوره ساه کې ولوېدل. نجلۍ د ساه له سره غږ کړ: آیا پوهېږئ زه څوک یم؟ زه دنیا، یعنې ژوند یم. خلک غواړي چې ما ترلاسه کړي، له یو بل سره سیالي کوي او د همدې لپاره یو بل وژني. هغوی خپل دین، مذهب او انسانیت هېروي، خو چې کله یې پښې د قبر خواته وښکل شي، نو بیا خالي لاس وي. که کیسه مو خوښه شوې وي، لایک کړئ او د نورو ښایسته کیسو دپاره زموږ ارګوني پیج لایک او فالو کړئ.